ویسټ انډیز په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړه، خو د ماتې اصلي لامل څه و ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ملګرو که چېرته تاسې د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لومړۍ 500 اوریزه لوبه د ویسټ انډیز په ګټه تمامه شوه. د لوبې بایللو اصلي علت معلوم شو، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. د لوبې ټاس ویسټ انډیز وګټه او پخپله افغانستان ته د بیټینګ کولو موقع ورکړه. افغان لوبډلې د ویسټ انډیز په وړاندې د عزیزي بانک جام په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 45.2 اورونو کې 104 منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته د 115 منډو هدف کېښوده چې له ډلې احمد شاه 1 اصغر افغان 15 او اکرام الخیل 58 منډې وکړې. د یادولو ده چې د ویسټ انډیز له لوري جیسن هولډر، سیفرډ او راستن جیز 2 وکټې ترلاسه کړې. لوبې په دویمه پاڼۍ کې د ویسټ انډیز لوبډله د بیټینګ کولو لپاره راښکته شوه. جملې څخه یې هولډر او چیس زیاتې منډې جوړې کړې او دوی دواړو زیاته ملګرتیا ترسره کړه. چیس 93 سوځېدلې او هولډر 63 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او لوبډله یې تر بریا پورې ورسوله. ویسټ انډیزۍ لوبډلې د لوبې په 40 اوور کې یاد ټارګېټ پوره کړ او لوبه یې په خپل نوم کړه. خو رابه شو اصلي کیسې ته چې د لوبې د بایللو اصلي علت څه و، ولې افغان لوبغاړو ویسټ انډیز ته دومره کم ټارګېټ ورکړ. لوبه په سر کې د افغان اوپنرانو له لوري خرابه شوه. حضرت الله عزازي او جاوید احمدي ونه کړای شول چې په خپل منځ کې زیاته ملګرتیا وکړي او زیاتې منډې جوړې کړي چې بدبختانه دواړه په لومړی سر کې آوټ شول او د افغان لوبډلې لپاره یو بد پیل و. همدارنګه د فیلډینګ په برخه کې هم افغان لوبغاړي یوه زیاته اندازه ښه وو، خو بدبختانه یو څو څلوریزې له افغان لوبغاړو څخه خلاصې شوې چې هغه د ویسټ انډیز مورال ډېر زیات لوړ کړ.